محترمو دا نننې وظیفه ډیره عظیم الشان او ډیره ازموده وظیفه ده. عزتمندو دا د الله الصمد ډیره یو ناشنا وظیفه ختم او عمل دی. تاسو د الله الصمد دا وظیفه او دا عمل وکئ، ان شاء الله تعالی تاسو ته الله جل شانو هر قسمه حاجت کنا ممکن حاجت ولی نوی الله رب العزت بدرتا حاجت پوره کی. یا یو مشکل او پریشانی کې تاسو راګیر یی، دا مشکل او پریشانی به الله جل شانه ختم کی. دا د الله الصمد ډیر عظیم الشان وظیفه ده. محترم دا وظیفه به صرف او صرف 3 ورځې کوي. تاسو د الله الصمد دا وظیفه 3 ورځې وکئ، ان شاء الله تعالی الله رب العزت بس تاسو دغه مشکل دغه پریشانی به الله رب العزت ختم کی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول حمدونه تعریفونه دغه الله تعالی د پاره دی چې مالک او خالق د کل کائنات ته، او درود دی وی سلام دی وی په محمد مصطفی محمد عربی فخر الرسل سید الرسل حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې. عزتمند ورونو خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم الله تعالی مو د غمونو پریشانو تکلیفونو نه محفوظ ساته. الله تعالی مو خپل مقصدونو کې حاجتونو کې کامیاب کا. عزتمندو زه مفتی شاهین شاه او تاسو ګوره زما افیشل یوټیوب چینل مفتی شاهین شاه حقانی. عزتمندو کچره تاسو په اول ځل باندې زما د چینل لا وزټ کړی وي او چینل مو تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ او سره خوا کې ټاله والا نشان تاسو دباو کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې لپاره چې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملایويږي. ځکه زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته اسلامی معلومات سره سره وظایف هم راوړم، او که تاسو سره یا مشوره را کول غواړئ یا تاسو تعویذونه پکار وي نو کوش مو پکار وي ساختونه مو پکاري نو لاندې کمنټ کې تاسو لیکئ، ان شاء الله تعالی تاسو ته بر وخت جواب ملایويږي. محترمو دا نن والا وظیفه ډیره مجربه وظیفه ده، دې باندې ډیر زیات تجربات شوي دي او الله رب العزت خلکو له تمام حاجتونه او مقاصد پوره کړی دي، او ورسره چې کوم مشکلات او پریشانو کې راګیرو هغه مشکلات او پریشانې ورته الله رب العزت ختمي کړی دي. بس زما عزتمندو دا وظیفه تاسو انتهایی توجه سره دیان سره وکئ. بل دا زما عزتمندو دا وظیفه به تاسو په حالت ته پاکیت کې کوي، یعنی په اوداسه کې به کوي. زنانه به دا وظیفه کوي خو که هغه پاکي وي حاله چې کومه بیمار زنانه وي په حیض بیماری کې وي هغه دا وظیفه نشي کولای، ځکه د دې وظیفې لپاره پاکوالی شرط دی. زما عزتمندو دا ډیره عظیم الشان او با کمال وظیفه ده. تاسو دا وظیفه وکئ، الله رب العزت به تاسو تمام حاجات حل کی. زما محترم استاد دا حاجات د کاروبار مطابق ولی نوی، کاروبار کې درته نفع نه ملاويږي، کاروبار دې ترقی نه کوي، په کاروبار کې ترقی نه ملاويږي. بس زما عزتمندو تاسو دا وظیفه وکئ، ان شاء الله تعالی الله تعالی به تاسو کاروبار کې برکات واچي او کاروبار کې به مو ترقی راشي. دا شان زما عزتمندو یو ورور ده یا خور ده هغه د انټرویو د پارازي یا د ټیسټ او پیپرو د پارازي، خو دغه انټرویو کې دغه ټیسټ او پیپرو کې بیا فیل کیږي. نو محترم تاسو د الله الصمد د عظیم الشان وظیفه وکئ، ان شاء الله تعالی الله تعالی مو په دغه ټیسټ کې دغه انټرویو کې کامیاب کی. دغه شان زما عزتمندو د رشته مسله د پرشته کې رکاوټ ده یا رشتہ کې بندش ته یا نور مختلف قسم مسائل وي چې چرته هم رشتہ ورکي یا د چرته نه رشتہ کوي خو هغه سمې نه خوري،
زما عزتمندو تاسو د الله صمد د عظیم الشان وظیفه وکي ان شاء الله تعالی درشتي حواله سره چې څومره مسائل دي الله رب العزت به دغه مسائل ختم کی. دغه شانته زما عزتمندو یو ورور دی هغه بار مکلزی دغه په میډیکل کې مسله وی میډیکل صحیح کیږي نه یا د میډیکل حواله سره سنور سم مسائل وی نو دا شانته زما عزتمندو کو کم قسم حاجات در تراپیخ وی د روزګار متعلق وی نو دا وظیفه تاسو انتهایی توجه سره دیان سره وکي الله رب العزت به ضرور دغه مقاصدو کې تاسو کامیاب کی او تاسو دا مقصد به پوره شي او الله رب العزت به دا کامیابی درکړي. زما عزتمندو دا وظیفه تاسو صرف او صرف 3 ورځې وکي بیا تاسو خپل ژوندۍ له خپل حالات لا ګوره چې الله تعالی به تاسو په ژوندۍ کې تاسو حالاتو کې څنګه بدلون راولي او الله رب العزت به څنګه تاسو د پریشانې او تکلیفونه ختمي او دغه ټول حاجات به الله رب العزت پوره کړي. زما عزتمندو دا وظیفه به تاسو څنګه کوي د دې طریقې کار څنګه دی دا وظیفه ډیره اسانه ده ډیره په اسانتیا سره تاسو دا وظیفه کولی شئ. زما عزتمندو طریقې ز تاسو ته ذکر کوم طریقې دا چې دا وظیفه به تاسو 3 ورځې کوي یعنی منګل د پنځم پرز بود د چهارشنبه پرز باندې شپږم پرز باندې او جمعرات یعنی د زیارت پرز باندې به تاسو دا وظیفه کوي. خو زما عزتمندو تاسو به دا 3 ورځې وظیفه کوي خو چې پرز کې سټه ممتاز دا وظیفه وکانو کولی شي که سحر دا وظیفه کوي که غرمه کوي که ماخامي کوي چې سټه ممتاز ته درځنه مکمل ویږي نو دا وظیفه وکي. دا قرانګ زما عزتمندو د مزه خبره دا یو سړی دکاندار دی نو دکانداری دیم کوي او ور سره ذکرم کولی شي وظیفم کولی شي یو سړی زمیدار دی زمیداری دیم کوي او ور سره دی وظیفم کوي بس یو کاونټر دی لاسو کې اوساتی یا تسبیح دی لاسو کې اوساتی نو خپل سودا دیم خرڅي یا زمیدار د خپل کارم کوي او ور سره دا وظیفه هم کوي. خو زما عزتمندو شرط دا دی چې په اوداس کې به په اودس کې په وضو کې اودس کې ودا وظیفه کوي په طهارت په حالت کې نو چې راځي سټه ممتاز ته موقع ملو شو چرته کې میي خو چې په اودس کې نو دا وظیفه تاسو کوي. طریقہ کار دا دی چې اول به تاسو 10 شردام وکي بیا به 3 پیری یا 15 پیری یا 9 پیری درود شریف وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد تر اخره پورې. بیا به زما عزتمند وزره پیری 7000 مرتبه بتاسو الله الصمد الله الصمد الله الصمد بتاسو دا وظیفه به وزره پیری وکي. زما عزتمند الله الصمد بتاسو خپ کلار وای زر بینه وای زکه ټول راز دا چې څه ټیم کې څومره ټیم کې تاسو دا وظیفه وکانو کولای شئ نو خپ قلاره توجه دیان سره به تاسو دا وظیفه وکي. کله چې مو دا وظیفه ختمه کا نو بیا به 3 پیری یا 9 پیری یا 15 پیری به درود ابراهیمی وایي. خو زما عزتمندو لا وظیفه ختمه نه ده کله چې مو په هغه ورځ باندې د منګل پر ورځ باندې یعنی د 5م پر ورځ باندې ماسختن موز وکړو نو ماسختن موز چې کله تاسو وتر مو کوي سنت مو کوي ماسختن منځو کوي نو بیا ورپسې 2 رکعات نفل کوي. د نفل نه پس به تاسو سورۃ الفاتحه وایي 3 پیری یا 15 پیری یا 9 پیری الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. یا زما عزتمندو د دینه علاوه سورۃ الفاتحه نه علاوه تاسو 3 کلمه یا 4 کلمه هم د دې په ځای باندې لوستلی شئ او بیا به 3 پیری یا 15 پیری یا 9 پیری درود ابراهیمی وې نو د یوې ورځې وظیفه واستاسو مکمل شي. دا قرانګ زما عزتمندو په 2 مرز باندې چې سټه ممتاز له موقع ملایويږي او د شردام بو کې 3 پیری به درود شریف وې یا 15 پیری یا 9 پیری او الله صمد به 7000 مرتبه وې او بیا و ماسوتن موز نه پس نفل کې بیا و سورۃ الفاتحه 3 پیری یا 15 پیری یا 9 پیری وې او بیا به اخره کې بیا 3 پیری درود شریف یا 15 پیری یا 9 پیری درود شریف وې نو دې طریقې سره زما عزتمندو دویمه او په 3 مرز بتا سو دا وظیفه وکي.
بهر حال زما عزتمندو پړومبه رز باندې 7000 مرتبه الله صمد، په دویم مرز باندې 7000 مرتبه الله صمد، په دریم مرز باندې 7000 مرتبه وزره پیری الله صمد بوایي او د هر ماسختن مزنپس سورۃ الفاتحه درود شریف بوایي. نو دې سره بس تاسو چې کوم د درې ورځو دا وظیفه ده به مکمل شي. زما عزتمندو ډیره عظیم الشان، ډیره عالی شان، ډیره بهترینه وظیفه ده، ضرور تاسو کوي د خپل حاجتونو لپاره. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه واستاسو ډیره زیاته خوښی کو. ویډیو مغشي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، خپل دوستانو ته شیر کړئ، ځکه د نیکه خبره خورول دا